زه هم را پاڅېدم. ګنډېری او شادل هم را پاڅېدل. د 2 کیلو په اندازه په یوه کاڼي را باندې ګزار وکړ. ما ورته خپل بوټ ور مخامخ کړ. تیږه مې وتنبوله او پسې ورغلم. 2 ضربه لتې مې ورکړې. ډېر ښکته ورغړېد او ګنډېری مې راونیو. بریالی هماغسې سوکه لګیا وو او ملګري هماغسې چغې وهلې. ګنډېری مې ښه وواهه. بیا تینا زلونې راوړې. لاسونه یې ورله شاته واړول او وروایې چولې. بیا د بریالي خوا ته ورغله. د سرکښ لاسونو ته یې هم زلونې واچولې. بیا ترې هغوی دواړه د شادل په لور روان شو او زه هغه ځای ته ورغلم له کومه چې لومړی ځل غږ راغلی و. ګورم چې یوه ښځه په ونه پورې کلکه تړل شوې ده. پوښتنه مې ترې وکړه، ته څوک یې؟ د ګنډېري ښځه یم. ما ویل نو دلته څه بلا غواړې؟ ډاکټر یې راوستلم. نو ولې ورسره راتلی؟ په زوره یې راوستلم. یو وروره د خدای دپاره ما خلاصه کړه. چې ته یې په زوره راوستلې نو نور کور څه کول؟ هغې ویې د ماشو په دارو بېهوشه کړل. څنګه؟ زما اندرور ته یې دارو ورکړل. ورته ویې ویل د دې سره به ماش یې مړه شي. هغې په کوټه کې دارو وشیندل. زه یې بهر د ځان سره ایساره کړم. هغې ټول بېهوشه شول. 2 درانه بایکونه یې هم تر دې ځای پورې راباندې راوړل. زه خو تورسر یم، زما څه ګناه ده؟ څه وخت چې ستا میړه ستا ورور لیور او خو سره بې ګناه خلک وژل، ته ترې خبره وې؟ خبره وم خو ما څه کولی شول؟ څنګه دې نه شول کولی؟ ته د دغه کور مېرمن وې. تا لږ تر لږه د خپل ماشوم بچي په خوله میلمانه خبرولی شول چې وژنې مو. ځان ساتئ. هغې لا ځواب نه و راکړی چې اتینا غږ کړ. دا له هغې و لویه مجرمه ده. د ټولو مرګونو او شوکو ډاکو معلومات ورسره دي او وایي چې سوداګر یې یوازې د پیسو دپاره وژلي. وسلې ورسره نه وې. هوا یې پرې خرڅه کړه. را یې وستل او بیا یې د شپې په دې بانه چې دلته نږدې په بل کور کې سټینګر توغندي دي بوتلل او په لاره یې ووژل. دا ترې ښه خبره وه. خو همدا وایي چې تورسر یم. ما څه کولی شول؟ تورسر یې ولې څه نشي کولی؟ اوس له دې پلان نه هم ښه خبره وه. او که کومه شخړه راتله زما د وژلو دنده یې دې ته سپارلې وه. ما چې د اتینا له دې خبرو سره هغې ته مخ راواړوه، شاته یې 4 واړه قاتلان ولاړو چې ومې کتل د ټولو لاسونه شاته تړل شوي وو. بیا یو له بل څخه د یو ګز په واټن په پړي سره خپلو کې سم اوبدل شوي وو. د هر یو په تخر کې پړی وراچول شوی وو. یو اړخ یې له یوه سره او بل اړخ یې له بل سره تړل شوی وو. اوس ښه په کرښه کې منظم ولاړو. نه له یو بل نه لرې تللی شو، نه یې د خورېدو او ورکېدو ویره وه. اتینا راغله، ښځه یې له ونې نه پرانیستله. غوښتل یې هغه هم د 2 سره وتړي. ما ورته وویل د زړه سره ستا تر څنګه 2 پښتانه ولاړ دي او پښتانه له ښځو بدل نه اخلي. پښتانه ښځې نه تړي او په ښځو ډز نه کوي. غلې غوندې موسکی شوه. وی ویل ښه، تاسو خو بیا ښځو ته ډېر په درنه ګورئ. ما ورته ویل په دې کې خو شک مه کوه. کاش زه هم پښتنه وی. ما ورته وخندل. که پښتنه نه یې د پښتون خو شه. وی ویل په 2 سترګو. خو اوس دې له دې پښتنې خور سره څه کوي؟ ما ویل خوشې کړه چې خپل کور ته لاړه شي. وی ویل چې لاړه شي او خلک خبر کړي او راپسې راویلېږي. ما ویل خلک به نور کور هسې هم خبروي. دا چې کور ته رسیږي سهار به وي او سهار به هغه هم ستا له خوبه راپاڅېږي. او بل پښتو کې خو پوښته یې ماتېږي. هغه بیا هم زړه نازړه وه. وی ویل که په موږ پسې چغه هم راووځي، په غره کې به چرته ګرځي. او که دا مو پرېښوده، معنا خپل ځای مو ور وښود. خو پوهېږي که یې پرې نږدي بیا به څه کېږي؟ خلک به راپسې وګرځي، خو ځای معلومول به ورته ګران وي. نه، هغسې به ورسره دوست دښمن ټول یو ځای شي. ښځه دلته ناموس دی. ننګ پرې د ټول ولس ګډه اخلاقي دنده ده. د پښتنو د غیرت د راپارولو نه ډډه کوه. فکرمنده وه، خو ورو ورو یې پرانیسته او ورته ویې ویل په لیدلې لاره ځه چې شاته ونه ګورې. ګنډېري 2 ورته ټولو یو نظر وکتل او هغه ورو غوندې روانه شوه. 2 قدمه یې واخیستل، بیا ودرېده. وی ویل په دې خلکو تاسو څه کوئ؟ اتینا ورته وویل
قاضي له یې بیایو، خو د شنو ګټو او تورو لارو قاضي له، نه د تورو ټکو او سپینو لارو قاضي له. مړ ژوند دې غوندې روانه وه او زما سره دا غم و چې په دې توره شپه کې به په دې ګڼ او ګور ځنګل کې څنګه لاره معلوموي. زمونږ ښي اړخ ته د غره یوه لوړه څوکه وه، موږ د هغې په لور ور روان شو، خو څوکې ته ونه ختو. په ډډه کې مو نږدې نیم ساعت مزل وکړ. یو څه اوار غوندې ځای راغی. اتینا وویل خوب راځي او ډېره ستړې یم، کاش شپه مو همدلته کړی وی. ما ویل په دې کې د ارمان څه خبره ده، همدلته به شپه وکړو. چې ودرېدو مخامخ مو شرار غوندې واورېده. پوه شو چې اوبه له پولو ته نه ښکته رالویږي. ورغلو ښه مست آبشار و، د څو ګزو په اندازه سرور ډنډ یې جوړ کړی و. په ډنډ کې مو مخ او لاس ووینځل، بیا د یوه خوندي ځای په لټه کې شو. بریالی لږ غوندې وړاندې لاړ چې بیرته راغی. وی ویل دغلته د یوه پاڼه بیخته یوه سمڅه غوندې ده. ورغلو، سمڅه مو په لاسي څراغ وکتله. په لوګي تورې ګټې سکاره او هډوکي پکې پراته وو. هغه مو ترې بهر را وغورځول، یو څه مو پاکه کړه. سمڅه نه وه، سم غار و، 5-6 ګزه اوږد غار چې سړی پکې په ټیټ آزاد تللی راتللی شو. مجرمان مو ورننه ویستل. اتینا ویل زه به پرې د سپري او پرش وکړم، خو تاسو بهر ووځئ چې تاسو بېهوښه نه کړي. بریالي ورته ویل لکه چې ستا سره دوستي لري، تا نه بېهوښه کوي؟ په خندا شوه. ما ګولۍ خوړلي، په ما اغېز نه کوي. بایکونه چې تر اوسه مو په هغې وبار کړي وو ترې راوامو خیستل. د سمڅې سر له مو راوړل. زه او بریالی د سمڅې په خوله کې ودرېدو. بهر مو د غره د نښترو ننداره کوله. د ځنګل شړار مو غوږونه نیولي وو چې اتینا را منډه کړه. موږ زره مخونه ور واړول. وی ویل څو شیبې بهر ته وګورئ چې تاسو راته راپرې نه وځئ. لږه شیبه هغه هم د ځنګل هیبتناک غږ ته غوږ وه. بیا یې ویل راځئ چې ورځو. چې ورغلو هغې ورښتیا هم نور بېهوښه وو. له بایکونو نه مو د سیلانیانو وړه خیمه راوویسته چې ټول وزن به یې له 3 کیلو ګرامه وو، خو چې وبدرېده 2 کسان پکې آزاد ځایېدل. خیمه مو د سمڅې په سر کې ودروله او اتینا ته مې وویل ورننوځه. ورننوته. زه او بریالی د خیمې او تبرګی دویو په منځ کې کېناستو. څه شیبه غلي ناستو. بیا یې وویل ولې ویده کېږو نه؟ ما وویل بس همدې ګټې ته سر کېږده، ویده شه. هغې له هم لکه چې خوب ورغلی و، د ګټې په ځای بیک سر ته کېښود او ویې ویل 1 ساعت وروسته به مې راپاڅوي. هغه ویده شوه. زه ناستم. له ترکیې نه تر کونړه په ټولو پیښو مې یو ځل بیا فکر وکړ. په پهرو چوکۍ کې بدبختي دا ده چې څوکیدار تر لرې لرې پورې د فکر نیلۍ وزغلوي. ډېر اوږده او ګران پلانونه جوړ کړي، جرګې راولي، مرکې وکړي، څوک وخندوي، څوک له لاسه ونیسي، په ګلونو کې چکرې ورکړي، اننګي ته یې وګوري، بیا ګل ته وګوري، په دواړو کې هیڅ توپیر ونه ویني، او چې ساعت ته وګوري په پخواني او اوسني وخت کې توپیر نه وي، لکه وخت چې ولاړ وي. ایله 4-5 دقیقې تېرې وې، بس همدغسې په فکرونو کې ډوب ناستوم. په شواخونو مې نږدې 2 ساعته تېر کړل چې بریالی سپک راپاڅېد. لومړی لاس په کلاشینکوف کېښود چې له سرکښ نه یې اخیستی و. بیا یو خوا بله خوا وکتل، سترګې یې وسولولې. ما ته یې وویل اوس ته ویده شه. ما همدغه وخت له خدایه غوښته. بایک ته مې سر کېښود. ستړیا او بېخوبي سره یو ځای شوې وه. د ټکه ویده شوی وم. نه پوهېږم خپله راپاڅېدم که بریالي راپاڅولم. خو چې سترګې مې وغړولې ویې ویل لمونځ قضا کېږي. دی خپله تازه و. پوه شوم چې لمونځ یې کړی دی. قیدیانو ته مې وکتل. یو په بل کې داسې پیلې پراته وو لکه د اخون موسی بټي کوټي د مارانو کټ. خیمې ته مې وکتل. بریالی موسکی شو. چې ورغلم دی د چینې په غاړه یو زړوکی 2 بوټو ته د یو او بل ګوټ نه د پردې په شان تړلی دی. د بل زړوکي یو پلو یې هم په بوټي پورې غوټه کړی و، خو بل پلو ته یې کوم بوټی نه و. حیرانه وه چې څه وکړي. زه ورغلم. ما ویل څه کوې؟ پرده کوم. په شیطانت مې ورته ویل په پرده څه کوې؟ پوزه یې راکوت کړه. ستا د لاسه.
بله شپه دې ویل سر دې خیرن شوی، ته د کونړ په غره کې هم د استانبول مزې غواړې. ځنګل ته حیران وم. د نښتر دومره لویې ونې وې چې د 2 کسو غېږې ترېنه تاوېدې او دومره لوړې چې پاس سر یې نه لیدل کېده. مخامخ مې وکتل چې د ځنګل سور او اوږد معلوم کړم، خو د 20-30 مترو نه لرې څه نه معلومېدل. د خدای شکر مې وویست چې زه د کونړ نور ځنګلونه که وهل شوي دا خو لا پاتې دي. بیا مې په دې دلیلونو غور کوه چې دغه ځنګل ته سرک نه دی تللی، ځکه لا روغ ولاړه دی. خو دا کره او پوره دلیل نه و، ځکه چې د ځنګلونو دښمنانو ته دا ډیره ګرانه نه وه چې دومره لوی ځنګل ته سرک ووهي. خو کیدای شي د نه وهلو دلیل به یې د شیګل د خلکو نښتر دوستي وه، او یا به بې اتفاقي وه، پرې نه به جوړېدل. ذهن ته دا خبره هم راغله چې ځینې خلک وایي چې دا ځنګل یوازې د شیګل د خلکو نه دی. اخوا د دیوز، کټار، ګمبیر او پلویه کې د ټول پیج خلک هم پکې ورګډ دي. لا په همدې فکرونو کې وم چې د سلګیو غږ مې واورېد. بې اختیاره مې مخ شاته ستون شو. ما ویل سلګی مه وهه چې نه درګورم، او مخ مې ترې واړوه. چې ویلم بل هماغلته په لمانځه ودرېده او زه ترې پورې ته لاړم. لږه شیبه مزله چې مې وکړه، هلته هم یو لوی ابشار و. د ابشار بیخ ته یو لوی ډنډ جوړ شوی و. زه هم په ډنډ ورغوپه شوم، ومې لامبل، لمونځ مې وکړ او بیرو ته روان شوم. چې لاندې مې وکتل اتینا خپلې طلایي زلفې ږمنځولې، د لمر زرینې وړانګې په زلفو لګېدې، ځلا یې سترګې رابرېښولې چې زما د پښو ښکالو یې واورېده. پورو ته یې راته وکتل، خو څه یې ونه ویل. زه ورغلم، زړوکې مې له بوټو نه راخلاصول. ورته ومې ویل دا خو اوس لرې کړه، نور پرې څه کوې؟ په تیزه یې ویل بې شرمه مه یې لرې کوه، ګورې نه چې هلته بریالی لالا ناست دی. په خندا مې ورته ویل بریالی دې له کومه لالا شو؟ ولې د هغې ښځه تا ته لالا نه وایي؟ ورته موسک شوم. نو ته خو لا موسکی شوه، غږ در باندې کوم، ښځو چله راښودلی دی. زیرکتیا ته یې حیران شوم. ښه دې ته دې هم فکر دی چې د بریالي میرمن ما ته لالا وایي؟ ښځې د سړو غوندې په هوا نه وي، هر څه ته فکر کوي. په دې خبره خو یوه پنجه راکړه. په خندا شوه. ښه ده چې تا وغوښتله. بیا یې ویل دا راته ووایه چې خوښې ته به مې کله رسوي؟ چې کله دې خوښوي. زما خو اوس خوښه ده، خو په رڼا کې نه شو تللی، نو کله به ځو بیګا ته؟ خو غم دا دی چې تر بیګا پورې به خورو څه. وی ویل چې زه ژوندی یم، برید تاووه، داسې غوښې به در باندې وخورم چې کله دې خوړلې نه وي. له کومه دې کړې؟ دغه 4 چې دې تړلي دي د دوی عجیب دود و. دوی چې به ستاسو غوندې کوم ښکار پیدا کړو، 2 سیرلي به یې حلالول او بیګا یې هم 2 حلال کړي وو. یو یې ماسخوتن زموږ سره په ګډه وخوړه او بل یې هم ښه سور کړ، خو هیڅ یې ترې ونه خوړل، پټ یې کېښود. زه پوه شوم چې دوی به دا د شپې خوري. کله چې ستاسو نه بیرو ته راستانه شي، نو تا دلته څنګه راوړ؟ د هغې ښځې چې دیګی سنبال کېښود، زه پوه شوم او قسم مې وخوړ چې دا به مې په جانان خورم. چې کله مې د هغې و نور کور بېهوښه کړ، د ګنډېري ښځه مې څو څوکه ووهله، بیا مې ورله لاسونه وتړل، خوله مې ورله پلستر کړه، بیا مې غوښه په یو لوی پلاستیک کې واچوله، په خپل بایک کې مې کېښوده. د ښځې لاسونه مې پرانستل، خپل بایک. ما یې خبره پرې کړه، یا په بله ژبه د غوښو بایک. هو د غوښو بیک او د بریالي لالا بیک مې پرې بار کړل او ستا بیک مې په خپله اوږه راواړوه. په خوښۍ مې ورته وویل معنا اوس غوښه لرو؟ هو ولې نه؟ موسکی شوه. افغانه میرمن یم، وږی دې چیرته پرېږدم؟ روان شو. د سمڅې نه مو بیک راواخیست، ښکته راکوز شو. په شنه چمن ورته کېناستو. بریالي ته مې وویل په خدای وهلو دې څه وکړه؟ وی ویل داسې مې بېهوښه کړي چې تر لمر پرېوتو د راپاڅېدو نه دي. دیګی نه و چې غوښه مو ګرمه کړې وې، سړه سړه مو خوړله او له اتنا نه مو د تېرې شپې کیسه بیا بیا اورېدله. څه کاغذونه او ثبوتونه چې لاس ته ورغلي وو هغه مو وکتل او تر ډېره مو خواله وکړه.
14 څپرکی د قاضي پریکړه چې د شپې تیاره ښه خوره شوه له ځنګل نه راوخوځېدو. دوی 4 واړه په خپلو کې په یو پړي تړل شوي وو. له دې امله یې سم مزل نشو کولی چې یو به لږ اوږد قدم واخیست بل به یې ځان پسې راښکه. نو پریکړه مو وکړه چې 2 جلا خپلو کې وتړو. شادل او تبرګی مو یوه جوړه او ګنډېری ورورې بله جوړه شول چې ښه ټوټه مزل مو وکړ. د شنو ګټو قاضي ته راورسېدو. 4 واړه ګنډېري تبرګي او بلابتر مو د غار په څنډه ودرول. ما ورته وویل ښکته دې تور غار ته وګورئ، څه وینئ؟ تبرګي وویل مرګ. ما ویل تاسو غواړئ چې د مرګ په وخت کې دروغ وایئ؟ ګنډېري غږ کړ نه دروغ نه وایو. تاسو پوهیږئ چې موږ څوک یو؟ نه پوهیږو. آیا موږ ډاکټران یو؟ نه ډاکټران خو نه یاستئ. نو بیا پوه شئ چې موږ د څېړنو مسلکي خلک یو، په دروغو ډېر ښه پوهیږو. نو که تاسو د ځان سره ښه کوئ دروغ به راته نه وایئ. موږ ستاسو سره یوه ژمنه کوو، که تاسو دروغ ونه وایئ نو موږ مو د شنو ګټو قاضي ته نه ورسپارو او اوس تاسو ته د 5 منټو دپاره په خپلو کې د مشورې وخت درکوو. موږ درنه ځو، تاسو خپلو کې پریکړه وکړئ چې دروغ به راته وایئ که رښتیا. هغې مو پرېښودل، خپلو کې خبرې وکړې. 5 دقیقې وروسته ورله راغلو. ما ترې پوښتنه وکړه 2 سوداګره چې مړي څه وخت مخکې د بنګیري د کمر لاندې په سمڅه کې وموندل شو، تاسو وژلي وو؟ دوی وغلي شول. اتینا ورته وویل د ګنډېري مېرمنې ما ته له ویرې ټول معلومات راکړي او ستاسو د غټې کوټې د صندوق ټول کاغذونه او ثبوتونه راسره دي. هیله کوو څېرې مه پټوئ، همدا ستاسو په ګټه دي. د نورو خبرو نه وړاندې یو ځل ښکته قاضي ته وګورئ. ټولو ښکته کندې ته وکتل چې توره خوله لکه د بلا خوله د انسان هوا سلوزول. ټول ورېږدېدل، زر یې سرونه راپورته کړل. په یو غږ یې وویل هو موږ وژلي. ولې مو وژل؟ د پیسو دپاره. نور څوک در سره وو؟ هو بل چا را باندې راړولي دي. تاسو په هغې څه خرڅ کړي وو؟ تشه هوا. او سودا مو ورسره د څه کړې وه؟ د سټینګر توغوندي. ستاسو سره سټینګر شته؟ نه زموږ سره نشته. د خپلې خبرې لپاره څه ثبوت لرئ چې تاسو رښتیا هم سټینګر نه لرئ؟ که مو سټینګر لرلی پخوا به نور وژلي وو. د کومې سیاسي ډلې سره تړاو لرئ؟ نه. د چا په وینا مو وژنه کړې ده؟ د هیڅ چا په وینا مو نه ده کړې. ستاسو سره به انصاف څه وي؟ یو تن وویل مرګ. چا مرګ یاد کړ؟ ما شادل. ولې؟ ځکه چې له تبرګي سره یو ځای کېدم او بې ګناه خلک مې وژل. دوی چې مخکې کومې خبرې وکړې دا رښتیا دي؟ هو د مرګ په خوله کې څوک دروغ نه وایي. د سوداګرو پیسې مو په 2 کسو وویشلې؟ په 5. خو 5م به ترې 6م له څه برخه ورکوي؟ سرلاری مو څوک دی؟ تبرګی. خو ډېر کار بل چا کړی. بل څوک چا ته وایي؟ ملخي ته. که زه تا پرانیزم څه به وکړې؟ یو قتل به بل وکړم. ما به ووژنې که زما مېرمن. تبرګی به ووژنم، همدې کندې ته به یې وغورځوم. د دې کندې ته ډېر غورځولي. که زه تا پرانیزم بیا به راته رښتیا ووایي؟ که ما له د تبرګي د وژلو اجازه نه راکوي زه ازادېدل نه غواړم. خو موږ درته رښتیا وویل. تا ته څومره برخه ورسېده؟ 70,000. تبرګي دوی څومره واخیستې؟ په 3 کسو 2,20,000. 10,000 پکې ولې ډېرې شوې؟ د ده د مشرتوب. تبرګي پخوا څومره پیسې لرلې؟ 10,000 یادې ته نږدې. ستا پیسې چېرته پرتې دي؟ د تبرګي دوی کور کې زما د خور سره. د یو مجرم په ننګور، د یو مجرم په مېرمن، د یو مجرم په خور او په یوه مجرمه خور دې څنګه باور وکړ؟ خور وي، که مجرمه وي او که د مجرم وي. تا ټولې پیسې هلته ایښې دي؟ نه 20,000 مې ترې اخیستې دي. په هغې کې ولې 10,000 کمې دي؟ نورې به دوی ولګولې وي. رښتیا دوی پرې بزې واخیستې؟ څه چې دي وویل ټول رښتیا دي. هو تبرګیه رښتیا یې وویل. هو اوس له دې ځای نه د وتو لپاره وړ لاره کومه ده؟ داسې لار چې په تاسو او یا موږ پسې ګرځېدونکي خلک مو ونه ویني. تبرګي وویل د شنګس لار. شادله رښتیا وایي؟ زه هیڅ ویل نه غواړم. ولې؟ زه د هغه وخته پورې څه نه وایم څو پورې چې مې تبرګی نه وي وژل. تبرګي په ارام وویل ما مه وژنه، بیا به دې مور خفه شي. مور مې په تا یېږ څه کوي؟ دا له هغې نه پوښتنه وکړه.
ما ترې پوښتنه وکړه شادل دې څه دی؟ زوم او د انګور رور. د مور سره د اړیکې شته؟ هو. څه ډول اړیکې دي؟ څنګه چې د ښځې او میړه وي. خپلوي دې ورسره پخوانی ده که ناروا اړیکې؟ اړیکې مې ورسره پخوانی دي. هلته په ورتللو راته خلکو ګوته نیوله، نو پلار مونږ د یو بل غیږ کې ولیدو. ما او د مور په ګډه هغه هم له مخې لرې کړ. د دې سره پر شادل ور ودانګل. تبرګي او شادل دواړه په یوه رسۍ په خپلو کې تړل شوي وو. دواړه سره غاړه غړی شول. ما ور منډه کړه چې د قاضي غیږ ته ونه غورځېږي، خو چې زه ور رسېدلم تبرګی ښکته ورښوی شو. لاسونه یې ډېر په غاړه پسې وتپول، خو څه په لاس ورنه راغلل. شادل هم پسې راوغورځېد، خو لا ښکته نه و تللی. دومره وخت نه و چې لاسونه ور واچوم. پښه مې ورسره نږدې وه، هېڅ په ځان پوهه نه شوم. د دویو ترمنځ چې کوم یو ګز رسۍ وه، له هغې نه مې پښه لاندې کړه او نیغه مې ونیوله. دا یوه ناکامه او ډېره خطرناکه هڅه وه. زه راوغورځېدم، پړی مې له پښې خلاص شو او ما ځان څه په ګټو پورې او څه د قاضي په غاړه د ولاړ ډډم د زاړه بوټي په څڼو پسې کلک کړ. اتینا او بریالی راورسېدل. یو لاس مې بوټي پورې کلک کړی و، بل مې اتینا په دواړو لاسونو ونیو او مخامخ راته کېناسته. پښې یې تیږې ته ولګولې. بیا یې بریالي ته وویل رسۍ له ونې تاو کړه. بریالي چې رسۍ تاووله، ما ورو ورو ځان د میږي په پله پورو ته راخوځوه او اتینا هم ورو ورو راښکلم. بریالي د رسۍ سر راوړو. اتینا ورته وویل له تخرګ نه یې ورله تاو کړه. هغه چې زما اوږې ته راټیټ شو، ګنډېری او سریښ چې لا تر اوسه غلي ولاړو، دواړو رامنډه کړه. د رسۍ کلکه کړه، خو هغوی په غبرګو لتو وواهه او ښکته وغورځېد. اتینا چغه کړه. بریالي رسۍ په دواړو لاسونو نیولې وه. هڅه یې کوله کومه راوتلې تیږه او یا بل څه پیدا کړي چې پښه ورته ونښلوي. ځان یې په رسۍ پورې 2-3 ګزه لاندې ټینګ کړ. غوټې په لاسونو ونیولې او پښې په راوتلې تیږه کېښودې. ګنډېری او سرکښ وتښتېدل. اتینا په خپل ټول زور سره زما لاس راښکه. زه پورته ور وختلم. ښه خبره دا وه چې بریالي اوږده رسۍ غبرګه له ونې تاو کړې وه، بل سر یې لا بره و. هغه مې راواخیست، خو نه پوهېدم څه وکړم. له کومې لارې بریالی وتړم. که د رسۍ سره مو هغه ته ور رسوه، خو هغه نشو کولی راونیسي، ځکه چې د یوې رسۍ د نیولو دپاره مجبوره و چې له بلې هغې نه یو لاس راخلاص کړي، او که یو لاس یې راخلاصولی، په بل لاس یې نیولی، ځان یې نشو ټینګولی. او بیا دغسې د بلې رسۍ ګټه څه وه؟ که هغه دومره میړنی وی چې په رسۍ پورو ته راختلی شوی، نو چغې به یې ولې وهلې؟ حق حیرانوم چې څه وکړم. په ذهن مې یوه توره کانده وه. بریالي رسۍ نیولې وه، پښې یې خوځولې او په دې هڅه کې و چې ځان وژغوري، خو نه یې شول کولی. ناڅاپه وړوکی شوم. د ارچي د دښتې واورې رایادې شوې چې انګارۍ ته به ښه ګرم شوم. د پلار څنګ ته به ورغلم، ورته وبه مې ویل ما له مرغۍ ونیسه. پلار به مې هڅه کوله چې له خبرې مې واړوي، خو زه به اوښتون یې نه وم. مور به مې غېږ کې راواخیستم، دروازه به یې خلاصه کړه. وګوره بهر داسې واورې پرتې دي، یخني ده. بیا به دې چاچۍ یخی شي، بیا به دې پاپۍ یخی شي. ورپسې به یې ښکل کړم، خو ما به همدغه یوه سرېنده غږوله چې زه مرغۍ نیسم. مور به مې وپوهېده چې له خپلې خبرې نه وړم، نو پلار ته به یې راله وویل خیر دی، د دې درمن ځای پورې بوزه، راشپیل ورسره واخلی، یو ځای به تور کړی. په یخنۍ کې دومره د ټینګې نه دی، بیرته به اوس راتښتي. خو اوس یې څه ینګ راپارېدلی. پلار به مې نشم وکړو، خو زه به په ژړا کېدم. راپابسېدم. مور به مې راته موزې په پښو کړې، کوډ به یې راته واغوست، له سر او مرۍ نه به یې راله وړوکی څادر تاو کړ. پلار به مې دام راواخیست، راشپیل په اوږه، دام په لاس به روان شو. زه به یې له ځانه مخکې کړم، خبرې به مې ورته کولې. درمن ته به ورسېدو. په راشپیل به یې لږ غوندې ځای له واورو پاک کړ. د بوساړي نه به یې بوس راواخیستل، پکې وبه یې شیندل. دام به یې پکې خور کړ. د دام لومې چې د آس د لکۍ نه به یې ویستلې وې برابرې کړې. زه به نور د ټینګېدو نه وم، له یخنۍ نه به شټېدم. پلار ته به مې ویل مور لزم، هغې به په غېږ کې کور ته راورسولم. مور به مې رانه زر زر کنګل وڅانډه، انګارۍ ته به یې کېنولم. لاس به یې رالانګارۍ ته نږدې نیولی و چې تاوده شي. ورو ورو به یې ښکلولم،
خو زما په خیال کې به مې د پلار ګوتې اوښتې راوښتې چې لومې به یې برابرولې او بیا به مې فکر کوه چې اوس به ورته مرغۍ راغلي وي له پښو نه به نښتې وي. د دې سره مې سر څنډ وهه. پارچي کې د انګارۍ په غاړه نه د شنو ګټو د قاضي په غاړه ناستوم. له ځانه سره مې ولې راشه لامدې تجربې نه کار واخله. رسۍ ته داسې ول ورکړه چې د بریالي سینې ته ورسي. موږ یې پورته راکاږو او پراخ کلو لکه د لومې غوندې سینې ته کلک پرېوځي. د قاضي په څنډه پړه مخې پرېوتلم. ښکته مې د پړي سر له ول ورکړ او د لومې په ډول مې دومره پراخ پرېښود چې ښکته په ور پرېښودلو د بریالي له لاسو تېرېدلی شو. همدغسې مې وکړل. پړی مې ورو ورو ښکته پرېښود. دا تینا راته د لاسي څراغ رڼا کوله. پړی د بریالي له لاسونو تېر شو. سر یې پکې ورننویست. چې سینې ته یې ورسېد پړی مې پورته راښکه. ولې د بریالي سینې ته پرېوت. کلک وتړل شو او ورو ورو مو پورته راښکه. څه د هغې خپل زور شو څه زموږ. روغ رمټ مو راوویست. درې واړه د مرګ ویرې وهلي وو. ښه شېبه اوږده وغځېدو چې ساوې مو سمې شوې. بیا د تښتېدونکو په لټه کې شو. موږ به لا 20 ګامه نه وو تللي. زګیروي مو واورېدل چې ومو کتل هغې دواړه د لارې نه 5-6 ګزه ښکته په بوټو پورې نښتي دي. زګیروي کوي. پوهه شو چې له ورختایۍ نه رغښتي دي. پسې ورغلو. راجګ مو کړل. بېرته مو راوخېجول چې اتینا ښکته شوه. ویې ویل د تبرګي دا دی پروت دی. وی بې خاونده مال داسې وي. مونږ خپلې غورځېدلې تمانچې راواخیستې او دا پاتې شو. راوایخیست ګنډېری دوی مو بېرته د قاضي څنګ ته راوست چې ومو کتل د ګنډېري ښۍ وریځه له کوم کاڼي سره لګېدلې او خوږه شوې وه. وینې ترې بهېدلې خو ده پرې لاس ایښی و. وینه یې ورله درولې وه. اتینا ته مې ویل هله پټۍ راواخله. لومړی یې ورله زخم پاک کړه او بیا پرې پټۍ ولګوه. زه ورغلم. بایکونه مې راواخیستل چې اتینا او بریالی دواړه مې خواته راغلل او پټ غوندې ویل په دویو نورو څه کوو. ولې ترې ځانونه نه خلاصو. بې ځایه ولې خپل مرګ په خپله د ځان سره ګرځو. دویو په تړلو لاسونو مزل هم نشي کولی. اوس به یې لاسونه هم خلاص وي. توره شپه او ناشنا غرونه دي. هره شیبه خطر دی. او اتینا خو لاره ته په غوږ کې دا هم ویل چې بریالی لالا به څه فکر کوي. چا چې هغه د مرګ خولې ته وغورځوه. موږ هغه له پټۍ لګوو. ورته ومې ویل نو څه وکړو. بله لار نشته. انسان چې روان وي تګ په پښو کوي خو لاسونه ورسره خوځوي. د دې دپاره چې د خپل بدن تعادل برابر وساتي. د چا چې لاسونه تړلي وي او بیا داسې تړلي چې 2 کسه یو د بل سره هم تړل شوي وي ډېره ګرانه ده چې آزاد مزل وکړي. او رښتیا هم د دویو د لاسونو خلاصول په خپل مرګ ته اواز کولو. زړه مې خیره کېده. یو ځل مې ویل خو په خپله اقرار کوي چې قاتلان دي وژنې یې کړي او د اتینا خبره هم سمه وه. دغه لږه شیبه وړاندې مو په خپله ولیدل چې بریالی ښکته وغورځوه. دا خو هسې د لوی خدای فضل و کنه. له دې کندې نه څوک مړی نشي راویستلی. نو دا خو لا ژوندی راووت. په زړه کې راوګرځېدل چې بس یوه لته غواړي. ډېرې دې کندې ته ورغورځولې. بستۍ هم ور وغورځوه. ما لا په دې غور کوو چې څنګه یې ور وغورځوم. اتینا راغله په خندا یې راته غوږ کې ویل په څه فکر کوې. ته وایې چې ته به هم څوک دې کندې ته ور وغورځوې. دا د تبرګي زړه غواړي. ته یې نشې کولی. تا هسې قانون ولوست. ادبیات به دې لوستلی وې. شاعري لیکوالي به دې کوله. ستا یې له قضا او پرېکړو سره څه. ځان ته مې وکتل. رښتیا هم همدغسې شوی وم. دویو ته مې ویل بس روانېږئ. چې روانېدلو اتینا ویل په تبرګي پسې خو به دا تبرګی ور وغورځوم چې ډېر به ورپسې خفه وي. تبرګی یې ښکته قاضي ته ور وغورځوه. کړنګا یې کوله او موږ ترې روان شو. ګنډېری او سرکښ روان وو خو مزل یې نشو کولی.